د ژوند لار. د حق لاري رهبر دی د پاک رب دی فرمان سپیڅلی قرآن سپیڅلی قرآن روشن ځلنده لمر دی په جالي لاس بر دی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، د حشر په ورځ به ځینې هغه کسان وي چې هغوی سره به حساب اوږد او سخت شي، ځکه چې د دوی ګناهونه به لوی او ډیر وي، یا به په ګناهونو همیشه والی کړی وي او په جهري توګه به ګناهونه ترسره کړي وي، یا به نیتونه خراب او فاسد وي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت په ورځ به لومړی فیصله پر هغه سړي وشي چې هغه په دنیا کې شهید شوی وي، یعنی هغه ته د شهید نوم ورکول شوی وي. دا به د الله رب العزت حضور ته راوستل شي. الله رب العزت به ورته هغه نعمتونه وروښیي چې ورباندې کړي وو. دا به هغه ټول نعمتونه وپیژني. بیا به ورته الله تعالی ووایي چې د دې نعمتونو په بدل کې تا څه کړي دي؟ هغه به ووایي زه ستا لپاره جنګېدلی وم تر دې چې شهید شوم. الله تعالی به ورته ووایي دروغ دې وویل، ته خو د دې لپاره جنګېدلی وې چې خلک درته زړور ووایي، او دا تا ته په دنیا کې وویل شول. په آخرت کې ستا لپاره څه نشته. بیا به الله تعالی ملائکو ته امر وکړي په مخ به یې راکاږي تر دې چې اور ته به واچولی شي. نو زما مجاهده وروره، چې ته د الله رب العزت د دین لپاره او د اعلای کلمت الله لپاره مبارزه کوي، په خپل نیت کې اخلاص او صداقت پیدا کړه چې الله دې مبارزه قبوله کړي. او که خدای مکړه تا اخلاص نه درلوده، تا صداقت نه درلوده، د دنیوي منافعو لپاره یا د دې لپاره چې خلک تا ته ښه مجاهد ښه باتور ووایي جنګیږي او جنګېدلی، په آخرت کې بیا ستا لپاره څه نشته. همدارنګه بل به هغه سړی وي چې هغه علم یاد کړی وي او قرآن کریم یې لوستلی وي، دا به راوستل شي او الله تعالی به ورته خپل هغه نعمتونه وروښیي چې پرې کړي وو. دا به ټول دا نعمتونه وویني، وبه پیژني. الله تعالی به ورته ووایي د دې نعمتونو په بدل کې دې څه کړي دي؟ هغه به ووایي ما علم یاد کړی و او نورو ته مې ښودلی و، قرآن کریم مې ستا لپاره لوستلی. الله تعالی به ورته ووایي دروغ دې ویل، کذبت. تا علم د دې لپاره زده کړی و چې خلک درته ښه عالم ووایي، خلک درته ښه مناظر ووایي، او قرآن کریم دې د دې لپاره لوستلی و چې خلک درته ښه قاري ووایي. دا تا ته په دنیا کې ویل شوي، په آخرت کې ستا لپاره څه نشته. بیا به الله تعالی امر وکړي
چې په مخ یې را وکاږئ او جهنم ته یې ګذار کړئ. یا الله زمونږ علم او زمونږ وینا د خپلې رضا لپاره وګرځوه، موږ ته پکې اخلاص را. ډیری په نامه ملایان شته، یوې جلسې ته لاړ شه یو چا پسې وغږېږه، بلې جلسې ته لاړ شه بل چا پسې وغږېږه. تقریر نشته، وعظ نشته، نصیحت نشته، بلکې شکنځل دي او غیبتونه دي. ته به د الله په حضور کې د حشر په ورځ څه وایې؟ الله ته به څه جواب لري؟ الله به درنه پوښتنه وکړي چې دا علم ما تا ته د همدې لپاره درکړی و چې ته په جلسو کې شکنځل کوه او د یو عالم بل عالم نوم په سپکه خوله باندې اخله او هغه پسې بد رد وایه. وینو به انشاء الله چې الله به یې پړ مخې راکاږي او جهنم ته به یې راکش کوي. بل به هغه سړی وي چې الله رب العزت هغه ته پراخ او ډول ډول مالونه ورکړي وي. دا به راوستل شي، الله تعالی به ورته خپل نعمتونه وروښي، هغه به یې وپېژني، ورته به ووایي تا د دې په بدل کې څه کړي دي. هغه به ووایي ما هیڅ یوه داسې لار نه ده پریښې چې ته پکې خرچه کول خوښوې مګر په هغې کې مې ستا لپاره مال لګولی دی. الله تعالی به ورته ووایي دروغ دې وویل، تا دا کار د دې لپاره کړی و چې خلک ووایي چې دا سخي دی او هغه تا ته په دنیا کې ویل شوي دي، ستا لپاره په آخرت کې څه نشته. بیا به الله تعالی امر وکړي چې په مخ یې را وکاږئ او جهنم ته یې ګذار کړي. نو هغو شتمنو او سوداګرو ته زما دا توصیه ده چې کله تاسو د الله رب العزت په لاره کې یو مال لګوئ، د یو فقیر او د یو مسکین لاسنیوی او مرسته کوئ، یوې مدرسې او همدارنګه په عام المنفعه څیزونو کې کومک کوئ، هدف مو د الله رب العزت رضا وګرځوئ، په نیت کې اخلاص پیدا کړئ چې د حشر په ورځ الله رب العزت در سره آسانه حساب وکړي او الله یې بدله درکړي. او که د نیت خراب و نو بیا پوه شه چې الله به دې پړ مخې راکاږي او په جهنم کې به دې ګذاروي. کله چې مخلوقات د لوی ذات مخې ته په یو هیبتي ځای کې سرتور پښې یبله ودرېږي چې پیادل به روان وي، سپرلی به نه وي، بربنډ به وي، جامې به نه وي، ناسنته به وي، سنت شوي به نه وي، او په کم شکل چې د لومړي ځل لپاره له مور نه پیدا شوي و هماغسې به بیرته هم راپاڅول شوي وي. ډېر د ویرې ځای دی، د ګنهګارو سترګې به پکې نیغې راووځي، د سرکشانو زړونه به پکې وژړقیږي، متکبران او کبرجن به ذلیل شي، ظالمان به داسې وویریږي چې نه به یې سترګې رپیږي او نه به یې زړونه ډاډمن کیږي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت ابراهیم کې 42 او 43 آیتونو کې فرمایي: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. الله فرمای او ته ګمان مه کوه پر الله تعالی باندې د ناخبره او د غافله د هغه څه نه چې ظالمان یې کوي. بېشکه موږ وروسته کوو دوی لره د هغې ورځې لپاره چې سترګې به یې پکې خلاصې پاتې وي، منډې وهونکي به وي، جګ نیونکي به وي خپلو سرونو لره، بیرته به نه ګرځي دوی ته رپول د سترګو د دوی، سترګې به وازې پاتې، هلته به رپ نه وهي، او زړونه د دوی به تش وي له عقل او د فهم نه د ډېرې ویرې له امله. قدرمنو اوریدونکو، نظر به ورته نه راوګرځي او زړونه به خالی وي. څومره ویره ده! په دې سربیره زړونه به خولو ته رارسېدلي وي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت غافر کې 18 آیت کې فرمایي: وانذرهم یوم الآزفة اذا القلوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع.
او ویره وه ای اراکوزیا محمده راډیو. دغه کفار له عذابه د ورځې نږدې کله به چې زړونه له مرۍ سره وي په داسې حال کې چې غم کوونکي به وي خاوندان د دغو زړونو نه به وي ظالمانو لره په قیامت کې هیڅوک دوست او نه کوم شفاعتګر هلته به د زړه مرۍ ته رارسېدلی وي خو داسې څوک به نه وي چې هلته ستا مرسته وکړي او ستا سفارش وکړي د دنیا په محدود ژوند باندې مه دوکه کیږه راځه د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شه تر څو هغه سخته ورځ الله رب العزت په تا باندې آسانه کړي د کاظمین معنا دا ده چې چوپ به پاتې وي او هیڅ خبرې به نشي کولی دا ځمکه به بدله شي غرونه به والوزول شي آسمان به راوشکیږي ستوري به خړ پړ شي راو به دوړیږي په دریابونو به اور بل شي لمر به راتاو کړی شي لوی لوی ملائک به ویریږي او پیغمبران به راټول کړی شي ټول به په ستره محکمه کې یعنی د قیامت د ورځې محکمه کې په داسې ځای کې ودرېږي چې زړونه به پکې مریو ته رارسېدلي وي لمر به خلکو ته رانږدې شوی وي او د الله رب العزت مخې ته به د خلکو احوال ډېر سخت وي د قیامت د ورځې محکمه داسې محکمه ده چې ډېر جګړه مار به ورته حاضر شوي وي ګواهان به حاضر وي عملنامې به راخپرې شوي وي عذرونه به منع وي زړونه به رپیږي او ژبې به اقرارونه کوي الله رب العزت فرمایي سورة بقره کې 281 آیت کې واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون الله وایي او وویرېږئ تاسې د عذاب له هغې ورځې چې بیرته بیول کیږئ تاسې په هغې کې د الله رب العزت لورې ته یعنې الله ته ورپېش کیږئ او بیا به پوره ورکړی شي هر نفس ته بدله د هغه عمل چې کړی وي او هیڅ ظلم به پرې ونه کړی شي کله چې موږ په قرآن او سنت کې فکر وکړو نو ځینې داسې عامه قاعدې ترې راویستلی شو چې د هغې له مخې له بندګانو سره حساب کیږي لومړنۍ قاعده پوره عدل چې هیڅ نوع ظلم ورسره ګډ نه وي زموږ عادل رب پر هیچا ظلم نه کوي الله تعالی په سورة بقره کې فرمایي ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون بیا به پوره ورکړی شي هر نفس ته بدله د هغه عمل چې کړی وي او هیڅ ظلم به پرې ونه کړی شي همدارنګه په سورة نساء کې 40 آیت کې الله تعالی فرمایي ان الله لا یظلم مثقال ذره بېشکه الله تعالی د ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي همدارنګه په سورة نساء کې 140 آیت کې فرمایي ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا او هغه څوک چې عمل وکړي نیک که نارینه وي او که ښځینه او حال دا چې مؤمن وي نو دغه کسان به جنت ته داخلیږي او د خرما د زړي د داغ په کچه ظلم به هم ورباندې نشي کیدی د مسلم حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی فرمایي ای زما بندگانو ما پر ځان باندې ظلم حرام کړی او ستاسې په منځ کې مې هم حرام ګرځولی دی نو تاسې یو پر بل ظلم مه کوئ ای زما بندگانو په تاسې کې هر یو بې لارې دی مګر هغه چې زه ورته لار وښایم نو زما نه هدایت وغواړئ چې هدایت درته وکړم ای زما بندگانو په تاسې کې هر یو وږی دی مګر هغه چې زه ورته خواړه ورکړم نو زما نه خواړه وغواړئ زه به یې درته درکړم ای زما بندگانو په تاسې کې هر یو بربنډ دی لوڅ دی مګر هغه چې زه ورته جامې ورکړم نو زما نه جامې وغواړئ زه به درته جامې درکړم ای زما بندگانو تاسې شپه او ورځ ګناهونه کوئ او زه ټول ګناهونه بخم نو زما نه بخښنه وغواړئ چې بخښنه درته وکړم
ای زما بندگانو تاسو هیڅ کله دې ته نه رسیږئ چې ما ته ضرر ورسوئ او هیڅ کله تاسې زما ګټې ته هم نشئ رسېدلی چې ما ته ګټه ورسوئ. ای زما بندگانو که تاسې له اول نه تر آخره ټول انسانان او پیریان د یو ډیر تقوادار سړي د زړه په څیر شئ نو زما په پادشاهي کې څه زیاتی نه راځي. ای زما بندگانو که تاسې له اول نه تر آخره ټول انسانان او پیریان د یو ډیر بدکاره سړي د زړه په څیر شئ نو دا زما په پادشاهي کې کم کمی نه راولي. ای زما بندگانو که ستاسې له اول نه تر آخره انسانان او پیریان په یو میدان کې راټول شئ او زما نه غوښتنې وکړئ نو زه به هر یو ته د هغه غوښتل شوی شی ورکړم او زما په خزانو کې به دومره کمی رانشي لکه چې د ګنډلو ستن دریاب ته ښکته کړی شي او څومره اوبه له دریاب څخه کمې کړي. ای زما بندگانو دا هر څه چې تاسو سره کیږي دا ستاسو د خپلو اعمالو نتیجه ده. ای زما بندگانو دا هر څه چې تاسو سره کیږي دا ستاسې خپل عملونه دي چې زه یې درلره حسابوم او بیا یې درته پوره بدله درکوم. نو که چا ښه بدله ومونده د الله تعالی شکر دې ادا کړي او که چا له دې پرته بله بدله ولیده نو یوازې خپل ځان دې ملامته کړي. نو یا الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړه. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو خو دې وي د مینه. روشن ځلنده لمر دی په جالي لاس بر دی د حق لارې رهبر دی د پاک رب دی فرمان سپېڅلی قرآن سپېڅلی قرآن. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. دویمه قاعده هیڅوک د بل په ګناه نه نیول کیږي. هو دا د الله تعالی د عدل غایه او انتها ده چې له هر کس نه د خپل عمل او لاسي کړنو په اړه پوښتنه کوي او هیڅوک د بل په ظلم او ګناه نه نیول کیږي. الله تعالی په خپل کلام کې په سورة انعام کې 144 آیت کې فرمایي ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. او کار نه کوي هیڅ یو نفس مګر وبال به یې پر هغه وي او هیڅ بوج وړونکی د بل پیټی نشي بارولی. همدارنګه الله تعالی په سورة اسراء کې 15 آیت کې فرمایي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. که چا هدایت حاصل کو نو هدایت حاصلوي د خپلې ګټې لپاره او که څوک بېلارې شو نو بېلارې کیږي او ګناه به پر هغه وي او هیڅ بار وړونکی د بل بار نشي وچتولی. همدارنګه الله تعالی په سورة نجم کې 16 آیت نه تر 40 آیته پورې فرمایي ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. آیا دوی ته د هغه څه خبر نه دی ورکړی شوی چې د موسی علیه السلام په صحیفو کې و او د هغه چې ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې دي چې د الله تعالی د احکامو پوره اداینه یې کړې وه. د دې خبرې خبر نه دی ورکړی شوی چې هیڅ بار وړونکی د بل پیټی نشي اوچتولی او د دې چې نشته د انسان لپاره مګر هغه چې دا کوشش کوي او د دې خبرې چې د ده کوشش به زر ده چې ولیدلی شي او بیا به ورته پوره بدله ورکړی شي. دریمه قاعده بندگان په خپلو مخکینیو عملونو خبرول. زموږ په رب باندې هیڅ شی پټ نه پاتې کیږي. عملنامې ټول هغه خیر او شر لیکي چې بندگان کوي او د قیامت په ورځ به خپل ټول عملونه حاضر وویني. الله تعالی په سورة آل عمران کې 10 آیت کې فرمایي
یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضره وما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیده. په هغه ورځ چې او به ویني هر یو نفس هغه د خیر او شر عملونه چې کړي وي حاضر، او دا به خوښوي چې کاش د دې نفس او د دې ورځې په منځ کې لرې واټن وی. همدارنګه الله تعالی په صورت انفطار کې فرمایي علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس. پوه بشي هر یو نفس په هغه څه چې مخکې لیږلي دي او هغه چې وروسته یې پریښي دي. همدارنګه الله تعالی په صورت کهف کې 49 آیت کې فرمایي ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. او به مومي هغه عملونه چې دوی کړي دي حاضر او ستا رب په هیچ چا ظلم نه کوي. بندگان به په خپلو مخکې لیږلو عملونو په دې شان خبروي چې عملنامې ورته ورکړي او ورته یې ولولي، لکه چې الله رب العزت فرمایلی دي وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. او هر انسان لازم کړی موږ له ده سره عمل د په غاړه د ده کې او راوبه باسو ده ته په ورځ د قیامت کې یو کتاب چې په داسې حال کې به ورسره یو ځای چې غوړېدلی به وي، ورته ویل کېږي به خپله عملنامه دې ولوله، بس دی همدا ځان ستا نن ورځ پر تا باندې حساب کوونکی. دغه عملنامه یو شامل کتاب دی چې ټول عملونه لوی او واړه به پکې شامل وي، لکه چې الله تعالی په صورت کهف کې 49 آیت کې فرمایي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. او کیښودلی به شي کتاب یعنی عملنامې، پس ګورې به ته ګنهګاران ویریدونکي له هغه نه چې پکې لیکلي دي، یعنی کم ګناهونه چې پکې لیکلي دي چې کله هغو ته ګوري د دې نه به ویریږي او وایي به ای هلاکته زموږ راشه دغه دې وخت دی. څه حال دی د دې اعمالنامې زموږ چې نه پرېږدي ګناه وړه او نه لویه مګر چې حساب کړي دي، یعنی ټولې حساب کړي نه وړه ګناه پرېښي نه لویه پرېښي. او به مومي دوی هغه څیز چې کړي وي حاضر او ستا رب په هیچ چا ظلم نه کوي. بس الله رب العزت دې موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. په دنیا کې د الله تعالی موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو هغه سخته ورځ الله تعالی په موږ باندې آسانه کړي. که چا ژوند په دنیا کې د الله رب العزت د حکمونو مطابق تیر کړ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو موافق تیر کړ، هغه سخته ورځ به الله رب العزت ورباندې آسانه کړي. په هغه به نه ویره وي او نه به پرې غم وي. خو که چا د دنیا ژوند ته ژوند ویلي، ژوند یې د الله رب العزت د حکمونو نه په سرغړونه کې، د الله رب العزت د اوامرو نه په سرغړونه کې، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه په سرغړونه کې تیریده، نو هلته به د الله رب العزت په حضور کې د ده حساب سخت شي او الله رب العزت به ترې زره زره حساب کوي. نو یا الله د حشر د ورځې سخت حساب په موږ باندې آسانه کړي. موږ ستا ګنهګار بندگان یو، موږ ته د نیکو اعمالو توفیق را په برخه کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو څلورمه قاعده به هم واورو، خو هغه په بلې خپرونه کې. نو دا وه زموږ د ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. سپیڅلی قرآن روشن ځلند لمر دی، په جړلي لاس بر دی، د حق لارې رهبر دی، د پاک رب دی فرمان. سپیڅلی قرآن
سپیڅلی قرآن سپیڅلی قرآن سپیڅلی قرآن